له مدینې څخه تقریبا 80 میله فاصله کې د اوبو یوه سا ده چې بدر نومیږي او په همدې نوم هلته یو کلی هم آباد دی. د بدر تاریخي او ستره غزا په همدې ځای کې ترسره شوې ده چې په لنډه توګه ترې داسې ذکر کوو. د قریشو ستره سرمایه، لوی قوت، شان او شوکت د شام تجارت و. نو له همدې امله د سیاسي اصولو سره سم د دې اړتیا وه چې باید د دوی دغه شان او شوکت مات شي او دا سلسله باید بنده شي. نو یوه ورځ د قریشو یوه ډېره لویه تجارتي قافله د شام له خوا څخه را روانه وه. رسول علیه السلام پرې خبر شو. نو دا د هجرت 2 کال او د رمضان مبارکه میاشت وه. رسول علیه السلام د قافلې د لاسته راوړو په موخه 314 مهاجرینو او انصارو سره د بدر په طرف ووت. کله چې روحا نومې ځای ته ورسید نو هلته تم شول. له بل پلوه د قریشي قافلې سردار ابو سفیان ته خبر ورسید چې ستا د قافلې نیولو پلان دی. نو له همدې امله د هغه مشهوره لاره پرېښوده او د سمندر په غاړه غاړه یې قافله روانه کړه. دې سره خوا کې له ځان څخه مخکې یو مخبر مکې ته ولېږه چې مسلمانان زموږ د قافلې لوټ کولو په موخه راوتلي دي. کله چې دا خبر مکې ته ورسید نو سمدواره 950 ځوانان د جنگ لپاره تیار شول چې له امله یو لوی لښکر جوړ شو. په دوی کې 100 ازغلونکي وو، 200 پکې اوښان وو. نو د مکې مشرکانو همداسې ګړندی لښکر تیار کړ او د مقابلې لپاره روان شول. په دې لښکر کې د قریشو غټ غټ مشران او شتمن خلک هم برخمن وو. کله چې رسول الله له دې څخه خبر شو نو له صحابه کرامو سره یې مشوره وکړه. صدیق اکبر صاحب او نور ټولو صحابه کرامو خپل سرونه او مالونه وړاندې کړل چې زموږ سر او مال د الله تعالی له دین څخه زار دی. خو دا چې عمرو بن ابي وقاص دې وخت کې کم عمر و نو له همدې امله ورته رسول الله جهاد کې د شرکت اجازه ورنه کړه. کله چې منع شو دی په ژړا شو. چې کله په ژړا شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دته په جهاد کې د برخې ورکولو اجازه ورکړه او دی هم په جهاد کې برخمن شو. د مشورې په حال کې د خزرج د قبیلې څخه سعد بن عباده رضی الله عنه پورته شو. ویل قسم په الله کته یعنی رسول الله امر وکړي نو موږ به ځانونه سمندر کې گزار کړو. د صحیح مسلم او بخاری پر روایت کې راځي چې مقداد رضی الله عنه ویل اے د الله رسوله موږ به ساخي او چپ اړخ کې مخ کې او وروسته جنګیږو. رسول الله چې د صحابه کرامو د بهادرۍ څخه ډکې خبرې واورېدلې نو ډېر خوشحاله شو او د مخکې تګ حکم یې وکړ. کله چې بدر ته نږدې شو نو معلومات وشو چې ابو سفیان د خپل قافلې سره یو ځای ځان ویستلی او تللی دی، خو د هغې پر ځای د قریشو لوی لښکر د همدې میدان په بل اړخ کې پروت دی. کله چې د قریشو قافله صحیح سلامته وتلی وه نو ځینو یې وویل چې زموږ مقصد پوره شو، نور نو ولې بې ځایه او بې معنا جنګ کوو. خو ابو جهل غوښتل چې په هر حال کې باید جنګ وشي او باید د جنگ مخه ونه نیول شي. د مسلمانانو لښکر چې له دې خبر شو نو مخکې راغی تر څو ځان د جنگ غوره ځای ته ورسوي. خو د قریشو لښکر له مخکې څخه ځانونه هغه ځای ته رسولی و کوم چې د جنګي محاذ لپاره غوره او بهتر و، ځکه دلته اوبه هم موجودې وې. د اوبو د لاسته راوړو لپاره همدا ځای مناسب و. ټولې لارې همدلته راغلې وې او له نورو اړخونو څخه هم د جنگ لپاره ګټور و. مسلمانان چې کله میدان ته نږدې شول نو داسې شګلنه ځمکه یې په برخه شوه چې مزل پکې هم سخت او ګران و
او بل دا چې د اوبو نښه پکې هم نه وه، یعنی اوبه پکې هم نه وي، نو مسلمانانو ته ډېره ستونزه وه. سره له دې چې مسلمانان په یو ستونزمن ډګر کې پړاو واچو او الله تعالی د فتح او نصرت وعده کړې وه، نو داسې اسباب پیدا او برابر کړ چې د چا خیال او فکر کې هم نه راتله. همدې وخت کې باران وشو چې له امله یې د ځمکې شګه یو بل کې ورغله. خلکو هم په مړه خېټه اوبه وڅښلې. هر چا چې کومه ستونزه درلوده هغه یې ختمه کړه. لوښي هم له اوبو څخه ډک کړل او نورې اوبه یې په ځمکه کې د حوضونو په څېر جمع کړې. دا خو یې مسلمانانو ته ګټه شوه. له بل پلوه همدغه باران د کافرانو لپاره د زیان او تاوان لامل شو. هغه داسې چې د کافرانو په ځمکه کې د باران له امله دومره خټې او چکړې جوړې شوې چې مزل او حرکت پرې سخت شو. کله چې دواړه لښکرې یو بل سره مخامخ شوې، نو رسول الله د قتال د صفونو لپاره په خپله پورته شو چې د رسول الله له برکته اسلامي لښکر د یو پوخ او قوي دیوال په څېر د جنگ په ډګر کې ودرېد. کله چې 314 بې سره او بې سامانه نارینه وو، مقابله د کافرانو د داسې زرو جنګیالیو سره پیل شوه چې د شان او شوکت او هر ډول جنگي سهولتونو څخه برخمن وو. نو که داسې وخت کې یو کس هم د دوی مرستې لپاره ورغلی وی، نو دا به هم لوی غنیمت وی. خو په اسلام کې د وعدې پوره کول د دې ټولو خبرو څخه اول مقام لري، یعنی له هر څه مخکې باید ژمنه پوره شي. د جنگ ډګر د تودېدو په حال کې دی. دې وخت کې حذیفه رضی الله عنه او د ده پلار حسل رضی الله عنه د جهاد په میدان کې د ګډون لپاره ځانونه رسوي. خو دوی د خپلې لارې کیسه داسې کوي چې موږ په لاره کې کافرانو ګیر کړو. موږ ته یې وویل تاسو د محمد د مرستې لپاره ځئ، خو موږ انکار وکړه او وعده مو وکړه چې هغوی سره جهاد کې برخه نه اخلو. کله چې رسول الله له دې وعدې خبر شو، نو دوی دواړه د جهاد څخه منع کړل او ویل موږ به په هر حال کې په خپلو ژمنو وفا کوو او خپلې ژمنې به پوره کوو. موږ ته یوازې د الله تعالی مرسته بسنه کوي او بس. لنډه دا چې د قتال لپاره صفونه جوړ شو. اول د قریشو 3 زړور جنګیالي د جنگ لپاره راووتل. د مسلمانانو له ډلې څخه علي رضی الله عنه، حمزه بن عبدالمطلب او عبیده بن حارث رضی الله عنه د دوی مقابله وکړه. پایله کې 3 واړه کافران مردار شول. صحابه کرامو څخه یوازې عبیده لږ غوندې ټپي شوی و. علي رضی الله عنه پوغه کړ او د رسول الله خدمت کې حاضر کړ. رسول الله السلام د خپل مبارک پښې سره تکیه کړ او د هغه له مخ څخه په خپل مبارک لاسونو د جنگ دوړې ګرد او غبار لري او پاک کړ. عبیده رضی الله عنه د سا ورکولو په حال کې له رسول الله علیه السلام څخه پوښتنه وکړه، آیا زه له شهادت څخه بې برخې شم؟ رسول الله وفرمایل نه، ته شهید یې او زه په دې خبره ګواه یم. نو دې وخت کې عبیده رضی الله عنه د ډېرې خوښۍ له امله وویل که چېرته نن ابو طالب ژوندی وی، نو هغه به دا منلی وی چې د هغه د اشعارو پوره مستحق زه یم. کله چې هغه شهید شو، نو رسول الله السلام په خپله د هغه قبر ته کوز شو او په خپلو مبارکو لاسونو یې خاورو ته وسپاره. په صحابه کرامو کې دا امتیازي برخه یوازې عبیده رضی الله عنه ترلاسه کړې ده. د جنگ په میدان کې صحابه کرامو حیرانوونکې سرښندنه او قرباني وښودله. هر کله چې دواړه ډلې یو بل سره مخ شوې، نو میدان کې وکتل شول چې د دوی څخه د ډېرو د ځیګر ټوټې او د زړه سرونه د دوی د تورو لاندې دي. خو د الله تعالی د ډلې دا عقیده وه
زرګونه خپلوان چې الله نه پیژني د یو پردي څخه زار چې الله ښه پیژني. د جنگ ډګر کې وکتل شول چې ډېرو صحابه کرامو خپلوان د تورو لاندې کړل. کله چې عتبه د خپل زوی حذیفه مخې ته شو نو د حذیفه د تورې لاندې راغی. د عمر رضی الله عنه ماما چې میدان کې له هغه سره مخ شو نو فاروقي توی په خپله د هغه فیصله وکړه. له دې وروسته یو خونړی جنگ وشو. له یو پلوه د جنگ ډګر ګرم و او هرې خوا د تورو پړقار او د غشو بارانو او له بلې خوا رسول الله سلام په سجده و او د فتح او نصرت دعاګانې کولې. پایله دا شوه چې غیبي بشارت زیری وشو. رسول الله السلام مطمئن او ډاډه شو چې یقینا د الله تعالی نصرت راتلونکې ده او فتح نږدې کېدونکې ده. نو رسول الله علیه السلام مطمئن شو. دلته جالبه واقعه ده منځته راځي د ابوجهل د هلاکت واقعه منځته راځي. هغه داسې چې ابوجهل خو ډېر شریر انسان د اسلام لپاره او د اسلام په دښمنۍ کې ډېر مشهور و. نو له همدې امله د انصارو دوه تنکي ځوانانو ورونو معاذ رضی الله عنه او معوذ رضی الله عنه ژمنه کړې وه او داسې هوډ یې کړی و چې کله ابوجهل وګوري نو یا به یې هغوی وژني او یا به یې په خپله وژل کېږي. نو همدې هوډ او ژمنې پوره کولو په موخه دغه دواړه ورونه د جنگ میدان ته داخل شول. خو دا چې ابوجهل یې نه پیژنده نو له همدې امله یې د عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه څخه پوښتنه وکړه چې په کافرانو کې ابوجهل کوم یو دی. هغه ابوجهل ته په اشارې سره وویل چې هغه دی. د ښودلو سره سم دوی دواړو د ښکاري بازانو په څېر په ابوجهل برید وکړ. هغه یې د خپلو تورو د ګزار لاندې راوړ او په وینو کې یې لت پت کړ. خو ابوجهل لا تر اوسه په وینو کې لت پت او د دوزخ کندې ته ګزار شوی نه و چې د ابوجهل زوی اکرمه چې تر اوسه مسلمان نه و او وروسته مسلمان شو د شا له خوا راغی او معاذ رضی الله عنه یې په اوږه په توره ووهه چې له امله یې لاس پرې شو. خو یوازې د یو تار او رګ په اندازه پاتې و او ور پورې زنګېده. معاذ د اکرمه پسې شو خو هغه ترې وتښتېد او معاذ بیا په جهاد کې بوخت شو. خو د زړن لاس له امله سخت په تکلیف و نو ځکه یې زړن لاس لاندې کش کړ او په ټول لاس له اوږې جلا شو. له دې وروسته بیا په جهاد کې بوخت شو او پایله کې ابوجهل څخه عبدالله بن مسعود سر پرې کړ. دلته رسول الله السلام د یو موټی شنګیر له امله د ټول لښکر هلاکت او د ملایکو مرسته او ملاتړ سره کفار مات او وشیندل. هغه داسې چې رسول الله السلام د الله تعالی په امر یو موټی شنګیر د دښمن د لښکر په طرف وشینده او بیا یې صحابه کرامو ته وفرمایل په یو ځل ټول په دوی برید وکړئ. نو له یوې خوا په ظاهري اسبابو کې یو موټی صحابه کرام په دوی برید وکړ او له بل پلوه الله تعالی د ملایکو لښکر د مسلمانانو مرستې لپاره راولېږه. په همدې سره الله تعالی خپله د نصرت وعده پوره کړه. د قریشو لوی سرداران مړه شول او د پاتې نورو یې پښې ښویه شوې او د جنګ له میدان څخه یې په تښتېدلو پیل وکړ. مسلمانان ورپسې شول. د هغوی څخه یې ځینې ونیول او قتل یې کړل او ځینې نور یې بندیان کړ. په همدې توګه 80 تنه مړه شول او 80 نور بندیان شول. د قریشو غټ مشران لکه عتبه، شیبه، ابوجهل، امیه بن خلف او داسې نور جلا کړی شول او قتل شول. د مسلمانانو څخه یوازې 14 تنه شهیدان شول چې 6 له مهاجرینو څخه وو او 8 له انصارو څخه وو. ګران اوریدونکو، د بدر د غزا په لنډ شکل بیان وشو. د نورو غزواتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ
او هیله دا د خپلو دوستانو ملګرو اشنایانو سره یې شریک کړئ تر څو زموږ د اسلامي معلوماتو څخه وخت په وخت باندې تاسو آګاه او خبر پاتې شئ.